د تورو پیسو د سپیناوي او له ترهګرۍ سره د مالي مرستو د مخنیوي نړیواله اداره وایي که چیرې پاکستان د ترهګرو له مالي ملاتړ څخه لاس وانخلي تور لیست ته به دننه شي. د پاکستان نوم د 2013 کال په جون میاشت کې خړ لیست ته ورشامل شو او وخت ورکړل شو چې له ترهګرو سره د مالي مرستو مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي. د تورو پیسو د سپیناوي او له ترهګرۍ سره د مالي مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر وایي پاکستان په تیرو 2 کلونو کې نه دی توانېدلی چې د یاد سازمان شرطونه پوره کړي ځکه نوم به یې په خړ لیست کې پاتې وي او پرېشته بندیزونه به هم دوام وکړي. د اقتصادي او نړیوالو چارو یو شمېر شنونکي له ترهګرۍ سره د مالي مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې اقدامات پر ځای او سم ګام ګڼي او په دې برخه کې د لا نورو سختو اقداماتو غوښتنه کوي. د اقتصادي چارو کارپوهانو په نظر د تورو پیسو سپیناوي او له ترهګرۍ سره د مالي مرستو په برخه کې د پاکستان ښکیلتیا یا د هیواد ته سخته اقتصادي ضربه ورکړې او پورونه یې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي. د دوی په اند د پاکستاني کلداري د ارزښت کمېدا یو عمده لامل هم د FATF سازمان له لوري په یاد هیواد بندیزونه دي. دغه وضعیت د پاکستان په اقتصادي ستونزو لامل ګرځي. یو خوا خارجي سرمایه گزاران خپل سرمایه د پاکستان څخه وباسي سرمایه فرار کوي او د بل خوا د پاکستان د پیسو ارزښت ټیټیږي. خو چیرته پاکستان په خپل وضعیت کې بدلون رانولي د خړ لیست څخه تور لیست ته شاملېدای شي. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا وایي پاکستان د تروریزم د ملاتړ او تمویل له کبله په نړیواله کچه یو بدنام هیواد دی. دوی وایي پاکستان تل د خپلو ګاونډیو او رقیبانو د ځپلو لپاره د تروریستي ډلو څخه کار اخیستی چې له همدې امله یې نوم په خړ لیست کې درج شوی او که چیرې د ترهګرو ملاتړ ته دوام ورکړي نو لرې نه ده چې تور لیست ته وردننه شي. که څه هم پاکستان له دې نوملړ څخه د وتلو لپاره په دې وروستیو کې یو لړ هڅې کړې دي خو دې هڅو هیڅ وخت رښتینې بڼه نه ده درلودلې ځکه چې پاکستان خپل ځواک او بقا په همدې تروریستي او نیابتي ډلو کې ویني او د دې سره چې دې کار پاکستان د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی او پورونه یې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي په دومره اسانۍ د هغوی له ملاتړ او تمویل څخه لاس نه اخلي. د FATF اداري هدف د تورو پیسو سپینولو، ترهګرۍ او له دغه ډول نورو خطرونو د نړیوال اقتصادي نظام خوندي ساتل دي.